سپیر او سټول تبریک سبا کابل ته راځي. سپیر او سټول تبریک کابل ته څه لپاره راځي او څه کول غواړي ټول معلومات په همدې ویډیو کې. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل لا سبسکرایب کړئ. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. د امریکایي دفاع وزیر مارک اسپیر او د ناټو عمومي منشي سټول تبریک سبا کابل ته راځي. دا خبره د جمهوریت ریاست ویان صدیق نن کلید ته وکړه. هغه وویل یا چارواکي به له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره وویني او ګډه اعلامیه به خپره شي. صدیق زیاته کړه چې په دې لیدنه کې به د افغانستان له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو پر تازه کېدو خبرې وشي. د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په پام کې د سبا د قطر په پایتخت دوحه کې امریکایي او طالب استازي د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. افغان حکومت هیله څرګندوي چې دا هوکړه لیک به بین الافغاني مذاکرات ته لاره پرانیزي. ګران دوستانه، مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله او که غواړئ د نړۍ، افغانستان او پاکستان له تازه خبرونه خبر شئ نو زموږ چینل حتما سره سبسکرایب کړئ.